رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ نو جبرئیل السلام چوپ دا خو شیخ عبدالقادر جیلانی دی، ویښ نشي او بیا به ما ورته ته سزا به راکړي. نو بیا خاموش تیر شول، بیا هغوی نه خاموش تیر شول. دا ټول دروغ، دا ټول بکواسات دي. الله سره تعلق ساتئ، الله نه بعد هیچا سره تعلق ما ساتئ، دغه به په کار راځي. او الله د هر چا نه ډېر نږدې دی تا ته. هغه من حبل الورید، ستا د مرۍ د دې څټ نه د دې رګ نه هم ډېر نږدې دی. او هغه دعا اورېدونکی دی، هغه قبلونکی دی، هغه ستا په زړه کې چې څه راځي هغه هم اوري. او هغه هرې دعا الله فرمایي اجیب دعوت الداعی، زه دعا قبلوم څوک چې ما نه دعا غواړي. نو چې الله دومره نږدې دی نو بل چا باندې څه کوي؟ بل چا بلوم که الله نه غواړي نو الله هر ځای نه خبر دی، او که زیارت نه غواړي نو بیا بسې نو چې الله نه غواړي نو چې الله نه غواړي دلته ولې نه غواړي؟ جماعت کې ولې نه غواړي؟ او دا غلطه طریقه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو نه کړی، دواړو نه چرته نه مراد شي، دا خلکو دا نه جوړ کړي. ها زیارت ته دې لپاره ځي چې قبر ګوري او تا ته مرګ در یاد شي، نو دا خط تک دې لپاره ځه. خو دې لپاره مخصوص قبر مراد نه ده، هر مړی دې لپاره مراد ده. هر مړی دې هر مړی قبر چې وګوري پکای تا ته مرګ در یاد شي. او چا مخصوص قبر ته حتی کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته تلل دم ناجایز دي. مونږ چې مدینه ته ځو مسجد نبوي لپاره ځو، او الله حکم رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم د مسجد نبوي کړی دی، د قبر نه ده کړی. او پیغمبر علیہ السلام حدیث ته متفقون علیه حدیث ته چې ما قبر نه عید ما جوړوي، ما قبر نه عید ما جوړوي. دا کوم چل عربیانو سعودیان لګیوي کنه چوکي ور سره ډېر صحیح کار کوي، ډېر صحیح کار کوي. هغه قبر ته تیرېدل نشته، هغه قبر ته بیا سلامونه کوه دي ایرانیانو په شان دي او یو تخته کیږي یا وغیرہ وغیرہ. دا کار صحابه کرامو نه وکړ. تاسو له تاریخ د صحابه کرام وګورئ چې څنګه کردارو، هغه تاسو هم کوي. هغه نه زیاته مینه خو ستاره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نشي کېدای، هغه نه زیاته مینه بچای د ابوبکر صدیق نه زیاته مینه بچای رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، د عائشه نه زیاته مینه بچای رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. هغه خو چرته په قبر باندې دا حالت نه کړي. ها تلل په قبر باندې او دا به ویلي الصلاه والسلام علی رسول الله، الصلاه والسلام علی رسول الله، یا رسول الله نه علی رسول الله. صلات دې درود دې او سلام دې په پیغمبر علیه السلام باندې. دلته وایا الله ته وای کنه ته خو نه وای علی ورسی، بل ځای کې وای علی ورسی، بل ځای کې وای علی رسی. هغه لپاره تلو ضرورت نشته، هغه لپاره تلو ضرورت نشته. دا چې ته خو الله ته وای نو الله تعالی ورته کیسته نو الله لپاره موږ درود شریف جوای بدا ډوره غټه دعا او پاتې شولا د مړي نه دعا غوښتل. په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم درود موږ ته خدای لري اللهم صل علی محمد، نو دا د پیغمبر نه دعا ده که پیغمبر ته دعا ده؟ پیغمبر ته دعا ده. پیغمبر ویلي دي چې ما ته دعا کوي، هغه دا نه دی ویلي چې ما نه دعا غواړي. دا تاسو چې کله د اذان نه بعد دعا کوي اللهم رب هذه دعوه التامه وصلاه القائمه اخري کې مونږ وایو چې د درجه ورکی فضیلت ورکی. دا مونږ پیغمبر ته دعا کوو که پیغمبر نه غواړو؟ پیغمبر ته دعا کوو. دا پیغمبر ته دا مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی، مونږ ته دا نه دی خودلی چې ما نه دعا کوي، مونږ ته دا خودلی چې الله نه غواړي او دا ویلي دي چې ما د پرم دعا کوي. نو چې پیغمبر د پاره مونږ دعا کوو نو بل به کم زیارت چې هغه مونږ وغواړو، هغه نه بره کومه هستی ده، بیا هغه نه بره خو هستی شته نه، هغه نه بره خدای الله ذاته. نو الله نه غواړه، الله هر ځای کې هر ځای نه خبر ده، الله هر ځای نه خبر ده، الله هر دعا قبلای، الله هر دعا قبلای. په درې صورتونو کې یا هغه شی چې کوم ته غواړي درکې، یا هغه بدل درکې، یا هغه بدل په آخرت کې درکې. خو قبليږي خامخ دا نشته دعا چې ته غواړي الله یې درنه کې لازمن با قبليږي، لازمن قبليږي. په درې صورتونو کې یو دا مثلا ته موټر غواړې نو موټر درکې، یا د موټر برابر نقصان رواني هغه نه دی الله بچ کی. یعنی تا مطلب دا چې په 10 لک باندې موټر کیږي ته موټر غواړي، دلته 10 لک روپۍ تا قبولي شوي، خو الته تا د 10 لک تاوان روان دي، نو 10 لک روپۍ روالي الته بالا تعالی فټ کی نو قبول شو. کدا دې نه وکړي هغه 10 لک تاوان کیدو نو دی وجنه غواړه هر وخت غواړه ډېر غواړه، وخت ورته ما مکرر او وخت ما مکرر هر وخت غواړه الله او الله سره کمه ناراضي، هغه په غوښتو خوشحالي، هغه غوښتو خوشحالي، هر څه غواړه هر وخت غواړه، هر وخت غواړه د الله تعالی نه غواړه. او الله تعالی وايي چې اجيب دعوت الداعي قبلهم دا الله وعده کړی د سورۃ بقره کې د رسول روان دي. تاسو وګورئ بیا الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي. نو دویم شی شفاعت شدام نه قبلي ولا يؤخذ او نه باغسته شي من هاد اغینا
من هاد اغینا عدلن پیسې دویم دریم شی قاضي عدالت کې څه استعماليږي پیسہ الله ویل ته پیسې نه چې دا پیسې استعمال کی څلورم شی ولا او نب هم دوی سرا ينصرون مدد کولې شي مدد بم نه کیږي نه بل بادشاہ ته لپاره امدادو کی یا بل یو زورور ته اخلاص کی قاضي نه نو دا څلور شونه په دنیا عدالت کې انسان د سزا نه بچي نه الله وای دا څلور ولا بل ته نه استعمالي الله بستا عمل پکاري او دا الله تعالی فضل و کرم په پکاري کې الله دې موږ باندې خپل فضل وکړي او صلی تعالی بني اسرائیل ته داغي انعامات ورخای چې تاسو باندې ما څه نعمتونه کړی هغه ورته الله تعالی چی دا بیان کړي و ایز او هر کلا ان یاد کا وخت نجیناکم چې موږ نجات درکړو تاسو ته من آل فرعون د فرعونانو یسومونکم چې رسول به تاسو ته سوء العذاب سخت سزا سخت عذابونه سخت سزاګانې به درکولې یذبحون علی الاول به ذبح کول به ابناءکم زامن دستاسو ويستحيون او ژوندې به پر خودلې نساءکم خذ دستاسو په سورته مؤمن آیت نمبر 23 کې د تفصیل د 23 نه 27 پورې سورته مؤمن آیت نمبر 23 نه 27 پورې چې هغه کې تفصیل د بیا تاسو ګورئ وفي ذالکم او پدې کې تاسو د پاره بلاء ازمیختو بلا عربی کې هغه کپړو ته ویل کېږي چې استعمال شي وي او بیا هغه دومره نازک شي چې د سلاس ور کوي هغه بشلی د عربی کې بلا وای او دا ازمایش ته استعماليږي ازمایش انسان عمده کرانګي وروست کی نه یو خوري ځکه د لفظ لا استعمال کړي هغه ازمایشونو کې راشي کنه کله بچي کله یو تکلیف کله بل تکلیف نو سره وروست پروس کی لکه څنګه وراسته کپڑے نو بده کې ازمایش او تاسو د پاره بلا ازمایش من ربکم تاسو د رب طرفنا عظیم ډیر لوی و اذ او هر کلا فرقنا چې مونږه اوشلولو بیلم کړو فرق امرا وستو بكم پتا سباندي البحر دریاب فانجيناكم بامونږه نجات در کو تاسو ته واغرقنا او غرق مقلل آل فرعونیان وانتم او تاسو تنظرون سترګ غړولې په سورته الشعراء آیت نمبر 63 درش په تن 63 هغه ځکه الله فرمایي فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر مونږه وحي وکړه موسی عليه السلام ته چې اوه په خپل امسا باندې دریاب فنفلقا بس وبشليږي بیل بشي فكان كل فرق قد طود عظيم شبه هر وه صد دریاب لوی غر پشان دي او بځګه الله فرمایي یبسا دا دریاب داسې اوج کو الله تعالی چې لاندې خټه مو چیکړي خټه چې جب د خپې پکې ونه خوې اورسنا فرعونانو په روانو تفصیلی په سورته مؤمن آیت نمبر 23 نه 27 کې موجود ده موسی علیہ السلام بنی اسرائیل رويستل فرعون ور پسې تعقب کو مخکې دریاب راغې شیطان فرعون لخرو الله حکم کو چې بخبل هم صاحبانی دغه دریاب وها چې وه نو دریاب د دوه ډلې شو موسی علیہ السلام پکې پوری شو او فرعون سره د لخر ورننه وتل نو الله ور باندې وبره پرې خو دي هغه هر غرق شو او بیا تاسو کا ګورئ سورته مؤمن تاسو ګورئ بیا و اذا هر کلا فرقنا چې مونږه بیل کړل بكم البحر پتاسو باندې دریاب فانجيناكم بیا نجات در کړ تاسو ته واغرقنا او غرق مکل مونږه آل فرعونیان وانتم تنظرون او تاسو سترګ غړولې و اذا هر کلا وعدنا چې مونږه وعده واغستا موسی عليه السلام نا 40 ليله د تلويخ شپو ثم بیا اتخذتم العجل ونی ولو تاسو خې په عبادت باندې من بعده ورست د دینا وانتم او تاسو ظالمان وای سوره طه آیت نمبر 85 پنځه اتیایم نا تر 98 پورې 98 پورې د تفصیل ده د دې کې څه ټول تفصیل الله تعالی ته بیان کړی چې موسی علی السلام څنګه لاړو بیا د اسخه څنګه په عبادت ونیو او بیا څه کول سورته طه پښپړه سمې سپاره کې ده آیت نمبر 85 نا آیت نمبر 98 پورې هغه به تاسو وګورئ تاسو ته تفصیل هغه کې معلوم شو کني مونږه رواني بیا وګورئ ثم بیا عفونا مونږه معاف کړی عنکم تاسو ان لره مکړو تاسو نه لفظي معنی دا سي ده عفونا لره مکړو عنکم تاسو نه ان تاسو نه بوج د ګناهونو مې لره کړو او محاوره معنی دا سي ثم بیا عفونا عنکم معاف مکړی تاسو من بعد ذالک ورستو